پرته ده چې اختلافاتو د ختمولو یو طریقه دی چې زه د خوراک څښاک هغه څه شي هغه جدا شي. او اکثر زمونږ د پښتنو کې دا جاخي ډېري قسم یې قیامت پورې خوړلی چې هر څه هغه به زمونږ څه هر څه به شریک. زه دا نه یم چې شریکوالی ښه نه دی، خو چې سر ته خو یې ورسېږي په زړه به یې پولۍ ولاړې او تا ته به نه 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 او دا یو وخته پورې وشي، بیا داسې حالات راشي چې سړی مجبوره شي. نو د هغې حل بیا دغه وي چې ټول څه شي جدا شي، خپله خرچه کوي، خپله هر څه او د یو بل سره مرسته کوي. موږ پښتنو کې مشکل دا دی چې موږ په منځ نه ودرېږو، یا اخوا وړو یا دېخوا وړو. که دې ورته ووایي چې مینه محبت پکار دی د ورور سره، نو دومره مینه محبت ورسره کوي چې سم نکت یې جوړ کړي. نو د ده د ښځې اختیارات هم د ورور سره وي، د ده د بچو اختیارات هم د ورور سره وي، د ده د ټول مال اختیارات هم د ده د ورور سره وي. وایي دا ولې؟ وایي دا ما ته هغه بل کس وایي چې مینه ورسره کوه. که دې ورته ووایي چې نه مینه کې زیاتې مه کوه، د هر چا خپل حق دی هغه لی ورکوه، د ده چې کوم حق دی هغه ورکوه. او که نه حل کېږي دا مسلې په دې نو خیر دی، تاسو یو بل نه په مال کې جدا کېدی شي. نو بیا جدایي د پښتنو دا ده چې د مرګه پورې به نه تماییني نه به تاییني. نو اوس بله لار پکې کومه راوباسو منځ کې؟ تاسو ما ته وښایئ زه او تاسو ما ته لار وښایئ. که بیلیږو نو خو داسې وبیلیږو، زما جنازې له به نه راځي، ستا هغې له نه درځم، بیلیږو به داسې. که یو ځای اوسېږو نو دغه کیسه به وي. اوس د منځ لار وښایه زه. زما خواله خلک راځي، زموږ خواله خو ډېر کسان راځي، ځکه زمونږ واسطه د دې خبرو سره ده. او ورور کته ورور بره، ورور کته ورور بره، او مشر ورور مزدوري کړې کشران یې نه مني، او کشر کړې ده او مشري نه، جنګ جګړې کنځلې اختلافاتو ته خبره وه. یو بل پکې وجري هم دي، نه دي وجري، وجري دي پکې یو بل د یو څو روپو دپاره یو بل مړه کړي. اوس دا عرب دي، عرب د دوی طریقه سره دې ته اوس غوږ کېدی. د دوی طریقه دا ده چې زما مال زما هر څه جدا دي، زما ګټه وټه ستا که جدا دي، د یو بل کره به زوره ځو، د یو بل سره به ودرېږو په سخته کې، د یو بل مرسته به کوو، د یو بل تپوس به کوو، یو بل سره به مینه محبت کوو، چې د چا پیسو ته ضرورت یې هغه له به ټول پیسې ورکوو. او که تجارت روانه وو نو دغه تجارت یو خاص تجارت دا به زموږ په منځ کې شریکي، د هغې به دا شروع دي. څومره ښکلی ژوند، مینه محبت په ځي پاتې شو. ښځې د یو بل سره مینه کوي، بچي د یو بل سره مینه کوي. زمونږ خو سم لکه یو مزایل دې کمره کې او بل دې طرف ته، یعنې هېڅ پته لګي چې کله به دا مزایل ورولي. او بیا ښځې سړي ګزاره وکړي، ښځې ګزاره کوي چې ته ورننوځې او بیا چې داسې ښځه د باندې واوړي دا دروغجنه دوکهبازه، دا د الله غټ عذاب وي. ګورې دا چې دروغجنه ښځه د باندې واوړي، خلک یې لیوني کړي دي. والله دا دروغجنه دوکهبازه ښځه نه وي، دا ګورې سړی لیونی کوي. غریب ستړی د کور نه راشي، او بس ستا ورور ده یو هلکې اوچت کړو، هلکې ځمکې در واچوه، دا ډېره یعنې دروغجنه ښځه منافقه ښځه ده. دا شوي هم نه اکثر. نو دا سړی غریب به لیونی کړي، نه بیا په روټۍ پوه شي، نه په اوبو پوه شي، نه غریب له خوب ورځي، ځکه چې هغه چې دا اوس یو مسله ده حل کول غواړي، نو لیونی ته جوړ شي. چې بیا داسې ښځې د باندې واوړي او چې بیا بچي را لوی شي، هغه د یو بل سره ونښلي، نو په خټه کې اوبه ښه ډېرې شي. نو د هغې حل دا دی چې لارې د اول نه یو بل ته صحیح واضح وي چې وروره صحیح ده، ورورولي به زما او ستا مرګه پورې، ځکه چې موږ وروڼه یو او ورور خو ورور وي. الله موسی علیه السلام ته ویلي سنشد عضدک باخیک، ستا دا مټ به موږ ستا په دې ورور زوره ورکړو. ورور خو مټ دی، ورور خو د ملا تیر دی، خو چې اصول واضح وي چې سبا له پکې جاښه نه جوړېږي.
نو دا اخره کې بیا چې په دغه جدا کېږي د هغې نه مخکې اصول زه دا نه وایم دا ځینې څوک دي دا مطلب یو درس کې وایي ټول جدا شي یعنی چې شراکت یي چې د هغې هم اصول صحیح واضح زما مطلب دا دی چې شراکت یي چې پای کې خبرې د اول نه صحیح واضح یي چې وروسته تې بیا جاښه نه جوړېږي مینه محبت په خپل ځای او د ژوند اصول دا په خپل ځای ته زما ورور یې ته زما دوست یې زما د سر تاج خو د ژوند بعض اصول داسې دي چې هغه په کار ده چې ته یې هم واورې او په کار ده چې زه یې هم واورم